د الله په لار کې خرچه کول د دې ډېرې فائدې دي او فضایل دي چې هغه په حدیثونو کې موږ سره تیر شي او سره روان دي، خو په اجمالی طور سره به زه بیان کما، ځان سره یاد ساتئ. د الله په لار کې خرچه کول د دې سره اجر دو چنده کی، او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده، ان المصدقین والمصدقات، هغه سړي چې الله په لار کې خرچه کوي او هغه زنانه چې الله په لار کې خرچه کوي، واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم، الله سبحانه وتعالی به دې اجر دو چنده کوي. نو اجر دو چنده کیږي د صدقو د لاس، د یو فائدہ. دویمه فائدہ رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې د جنت دروازې دي، یو دروازه به کې د صدقو والو د پاره، ومن کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه، څوک چې الله سبحانه تعالی په دین باندې خرچه کوي دغه په لار کې خرچه کوي، نو د قیامت په ورځ د جنت چې کومه دروازه د صدقو والو د پاره ده، دغه طرف نه به دته आवाज کیږي او بلنه وکي. د دویمه فائدہ. دریمه فائدہ چې کوم سړی د الله په لار کې خرچه کوي، د الله په دین کې خرچه کوي، نو د سینې چې دغه الله سبحانه تعالی کولاو کې د زړه خوشاله، د نفس خوشاله. الله په قرآن کې وایي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الله د آسانی لارې کولاو کې، الله د آسانتیا پیدا کی. چې کوم سړی د الله سبحانه تعالی په لار کې خرچه کوي، الله د آسانتیا پیدا کوي. څلورمه فائدہ د اور نه نجات ملويږي په دې صدقو سره. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي زنانو ته وایي یا معشر النساء تصدقنا، د زنانو ټولګیه صدقې ورکوي، ځکه چې ما په جهنم کې زنانه ډېرې زیاتې لیدلې. نو مطلب دی چې صدقې ورکوي نو د جهنم نه به څه شي؟ بچ بشي. پنځمه فائدہ د قیامت په ورځ ډېرې سختې دي، اوږده ورځ ده، دا نور به د انسانانو ته رانږدې شوي د یو میل په فاصله کې وي، نو خلک به په خولو کې ډوبي د خپلو اعمالو مطابق، څوک د پنډو پورې، څوک د زنګنانو پورې، څوک د نامه پورې، او څوک د سینې پورې، او څوک پکې والعیاذ بالله ومنهم من یلجمه العرق الجامه، او بعضو پکې دي چې هغه به د خولو کې بالکل ډوبي. نو که ته دا غواړې چې د قیامت په ورځ تاته سوری میلاو شي، نو د الله سبحانه تعالی په لار کې به خرچه کې. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي كل امرئ تحت ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، د قیامت په ورځ به هر هغه سړی چې الله په لار کې خرچه کړي، نو دغه صدقې په سوري کې به ولاړي تر دې چې الله سبحانه تعالی فارغ شي د حساب او کتاب نه. نو حساب او کتاب ختمېدو پورې به دا سړی د صدقې په سوري کې ولاړي، د هغې د لاسه به په ده باندې ګرمي نه لګي، د هغې د لاسه به په ده باندې نور نه لګي. دا څومره غټه فایده او څومره غټ فضیلت. شپږمه فایده، موږ د دنیا ته راغلي دې لپاره چې د الله سبحانه تعالی بندګي وکړو او هر هغه عمل وکړو چې هغه د الله خوښي، او هر هغه کار نه ځان لرې ساتو چې هغه د الله نه خوښ. نو د الله چې کوم کارونه خوښ دي په هغې کې یو کار دا دی احب الاعمال الى الله سرور تدخله على اخيك المسلم. رسول صلی الله علیه وسلم وی د الله په خوښو کارونو کې یو کار دا دی چې ته مسلمان ورور باندې خوشحالي راولې، هغه له خوراک ورکې، د هغه سره مرسته وکړي، د هغه سره منډه ووایې، په هغه باندې خرچه وکړي. نو که ته دا وې چې زه داسې عمل وکړم چې هغه د الله سبحانه تعالی خوښي، نو یو عمل پکې دا دی د الله سبحانه تعالی په لار کې خرچه کول. اوومه فایده د صدقو د لاسه ګناهونه ختمي. موږ کې هر انسان ګناه کې واقع دی، څه نه څه ګناه کې خو انسان واقع دی. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، څوک دی چې ګناهونه یې د سره کړي نه دي، او هغه څوک دی چې همیشه نیکیانې کوي. بلکې د آدم دا بچي چې د کمزوري نو دوی نه ګناهونه کوي. دې ګناهونو د ختمولو یو طریقه دا ده چې موږ د الله سبحانه تعالی په لار کې خرچه وکړو او صدقه ورکړو. د څو فایدې شوې؟
اتمه فائده رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي ان شاء الله حدیث مخ ته راشي چې کله انسان صدقه ورکړي الله په لار کې نو الله سبحانه وتعالی د صدقه اخلي په خیلاس کې او به د لپاره ډېرې د صدقه لپاره ډېرې ته سوچږي چې سړي صدقه ورکړي او په سونو کلونه وړي د دې صدقه باندې الله سبحانه وتعالی ور ډېرې دا هغه وخت پورې چې سو پورې د الله سره ملاو شوی نه دا هغه وخت پورې د صدقه ډېری د اجر به څومره ډېری نه هم فائدہ او فضیلت چې کم سړی خرچو کې الله سبحانه وتعالی په لار کې الله ور دغه په بدله کې ډېر څور کوي موږ سره حدیث مخکې تیر شوی تاسو ته بیان دي چې هر سحر دو ملائک دا غوی د ډیوټي دا چې یو دا وی چې الله چې څوک ستا په لار کې خرچه کوي نو تور دغه په بدله کې ډېر څور کوي او یالله چې څوک نه کوي او بخل بکی او مال نیولې نو یالله د مال ولا هلاک کی د مال ولا تباہ کی او ختم کی نو چې کم سړی د الله سبحانه تعالی په لار کې خرچه کوي الله سبحانه تعالی دغه په بدله کې ډېر څور کوي برکتونه ولا ور کوي رحمتونه پیرا وري د بچو کې برکت دی د کور کې برکت دی د بجون کې برکت دی لسمه فائدہ ده چې صدقه باغ اعمالو کې چې دې ثواب ته په لحد کې ملاوي رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې اذا مات ابن آدم کله چې آدم بچي مړ شي انقطع عمله نو د عمل ختم شي الا عن ثلاث مگر د دریو کارونه چې دریو کارونه ثواب وته په قبر کې ملاوي نو رسول صلی الله علیه وسلم د ذکر کړي صدقه جاریه هغه صدقه چې هغه اجر روان یو سړي خرچو کړ الله په لار کې جمعات جوړ چې سو پوری بدی جمعات کې خلک سجدي لګي سو پوری بدی جمعات کې خلک منځونه کوي او قرانونه وایي نو ثواب دغه انسان ته ملاوي یو سړي کوی وېستو چې سو پوری خلک دې کوی نه وبس کې د ثواب روان یو سړي مدرسه جوړ کړ یو سړي قرانونه واغستو یو سړي د یتیم کفالت وکړو هغه له تربیت وکړو نو ښه تربیت ورکړو به سو پوری چې دا سړی او دا یتیم په نیغه لار رواني او هغه تربیت کوم چې ورته کړه پای باندې عمل کوي نو د وسلم په اجر کې شریک یو لسمه فائدہ صدقه د انسان په ایمان باندې دلیل له رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي الصدقه برهان صدقه دلیل له بس باندې په ایمان باندې یو سړی صدقه ورکړي د الله په لار کې نو د دلیل پیښ کو بخپل ایمان باندې چې زه مؤمن یم د مؤمن کار د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کول دولسمه فائدہ د دې سره چې دینه مال پاکیږي مال کته د غوړ چې ستا مال پاک شي او مال برکتی شي نه د غینه د الله سبحانه وتعالی لپاره ورکوا او د فائدې لپاره د خبره ساتي د بازو بزل کې دا چوري چې الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه دي دوی چې 2 لک او 3 لک او 4 لک روپۍ ورکه او لزر او شل زریاله ورکه نه صدقه چې څومره ستاسو رسي ستاسو یو له وسرسي ورکوي ستاسو پینځور له وسرسي خو ته صدقه ورکوه اصل مقصد دی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کو او الله ته حالات معلوم دي نو انسان له بکار دي چې د خپل وس مطابق خرچه کوي د وس مطابق خرچه د الله سبحانه وتعالی په لار کې کول مخکې موږ سره حدیث تیر شو رسول صلی الله علیه وسلم وی اتق النار ولو بشق تمره د اور نه ځان بچ کی اگر کې د کجوري په یو څور کولو باندې ځان بچ کوي یو سړی نور طاقت نه رسی دغه طاقت رسی چې یو کجور راوالي او غد و ټوکړي کې یو ټوکړه د الله په لار کې ورکی نو دې شي دې کوي دا موږ خبانه نه ولیدا چې بس ما سره پیسې ډېری نشته لکه ته خرچول نه کې الله په لار کې بس دعا کو چې الله حالات برابر کړي حالات خو د قیامت پرستانه برابرېږي موږ ته پته ځکه چې پیسې سم ډېری کې ته دعا کو چې الله حالات خبر برابر کړي او الله حالات خبر برابر کړي دا برابرېږي نه خو دې دا چې ته د خپل حالاتو مطابق چې دین همیشه خرچه کو د الله سبحانه تعالی په دین کې اخرنی فائدہ به ذکر کو هغه دا چې د دې د الله سبحانه تعالی مصیبتونه لري کوي حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی د صدقې د الله رب العالمین د انسانانو مصیبتونه لري کوي کته د غواړي چې اخر خاتمه په ایمان سره شي نو صدقې به ورکړي الله سبحانه تعالی په لار کې به خرچه کوي ځکه چې الله سبحانه تعالی په لار کې خرچه کول د دې سره د بد خاتمه الله سبحانه تعالی ستانه لري ساتي او تاب الله د بد خاتمه لري ساتي یو واقعي کې د سرجی او قصه کې امام عبد الله ابن المبارک رحمه الله هغه بس یو کس راغی وته وی چې زه د کلونو
د خپل شکایت کوم زما د خپل خانه شو او زما د خپل کې دا مرض دی دغه مرض د کلونو دا مرض نه دي سه علاج هغه علاج دی چې ته پلانیزي کې یو کوی وکنه د مسلمانانو لپاره نو هغه ډیر اړین شو وې د تاسو وې د زما د علاج ته تجربه کزاسي تجربه به وکړل شوې ته ګورې چې الله سبحانه وتعالى ستاسو خپل څنګه خکې پنن لغه کوی وکنه صبح سهار الله سبحانه وتعالى دغه خپل برابر کړو او دغه د خپل کلونو خراب و دا مونږ کې چې دومره مرزونه دي او د دومره مصیبتونه دي مونږ ته ختمي کنه دغه یو وجه ده چې مونږ د الله سبحانه وتعالى په لار کې خرچ نه کوو د جیب مونږ بند کړی بالکل دیلم غوټه ور کړی نو خرچې مونږ صرف دغه توایو چې بچو باندې خرچه کوه او په خزه باندې خرچه کوه او د الله سبحانه وتعالى په دین باندې خرچه کول د دې بازو ته دي معمولی خبره ښکاري نه که تاسو د غواړي چې تاسو مسلې حل شي خاص کر کمرونه چې ته مسافرۍ کې د غوي د ډيري مسلې دي نه که تاسو دا وایي چې د مسلې حل شي او د مصیبتونو ختم شي او د بیماریانو او د مرزونو ختم شي نو دا غي د ختمولو یو طریقه ده چې د الله سبحانه وتعالى په لار کې به صدقې ورکوي د الله سبحانه وتعالى په لار کې به خرچې کوي د یوسف فائدې ماته واست په تادی سره ذکر کړی چې په تاسو کې جذبه پیدا شي او په تاسو کې تیزی راشي